دا پروګرام په دې برخه کې مشر ظاهر پښتون ته په ډېر درنښت بلنه ورکوي د سټیج مخې ته راشي او ستاسو درنه حضور ته خپله لنډه وینا واوروي. مشر ظاهر پښتون په ویاړ یې چکچکې وکړي او د استادانو څخه هیله کوو چې د نظم څه کنټرول کې اخري ویناوې دي باره به انشاءالله سره خلاصېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول د هر څه د مخه ټولو راغلو مېلمنو ته که زما نومان د یاد وتل بخښه به کوئ. د سملي څخه زموږ ازبک ورونه او د کوټ څخه د کاري صاحب نقیب الله خان په شمول باندې د ټولو لیسو مدیرانو صاحبانو ته د کوچلاغه څخه تعدین خان طریق ته د پښینه څخه ګل جان محمد دغه اسمت الله نبی صاحب د سرانان څخه د سرانان پریس کلب او دارنګه د زموږ مشر نور الله خان میترزی صاحب جمیل خان کاکړ او زموږ ویاړ ستار مشوانی صاحب او دارنګه صبر خان ټول قومي مشرانو ځوانانو د ټولو په اجازه باندې فقط غواړم 15 خبرې وکم زده کوونکو آرام بخښني خپل پر لینو باندې صدا آرام کښیني آرام ژغ د چا وانه ور دا ډیر د خوشحالي ځای دی چې د همدې قوم د سپینږیرو که پر دا سایډ ناستي که پر دا سایډ ناستي دا د ټولو میډیا په مخ کې دا خبره کوم د ټولو ادارو ته وایم که شاته ناستي که دې اړخ ته ناستي که دې اړخ ته ناستي دا د دوه برکت دی دا زموږ برکت نه دی دا د همدې مشرانو برکت دی چې نن شکر الحمدلله موږ په اسکه غاړه باندې د پاکستان حکومت هم سپینیو یونیسیار هم سپینیو هر چا ته سپین ټولو ادارو ته هغه سپین معنا په دې چې موږ د انسان ضد عمل سرته نه رسو موږ د پاکستان په داخلي سیاست یا په بهرني سیاست باندې زموږ کار نشته موږ د کډوال په اساس باندې اوسېدلو موږ دا یو خبره د رسنۍ په وړاندې په ډاډ کوو زموږ په ټول کیم کې د پاکستان د حکومت د انسانیت پر ضد د اسلامیت پر ضد داسې نه اشخاص ته نه داسې کار شته چې موږ یې سرته رسو د نشي موادو څخه خلاص یو د قاچاق څخه خلاص یو د اصلي و د دې مسایلو څخه خلاص یو شکر الحمدلله په ټول کم کې د بدو بدرنګیو طرف بازی قومیت او سمت او پلانای زئی او خیلی او دا شان به مشکل نشته دا د همدې مشرانو برکت دا د همدې برکت دی د پاکستان دا معاشریا را پریدي ته ویلي دي دا نن د میډیا په مخ کې په ټولو ته وایم د پاکستان په ټول خفیا او انتظامیه ټول جیلونه چې دي ټول زندانونو کې دي زموږ د کیم یو سړی راته په ګوته کې چې دا سړی ناست چې هغه داسې سړی وي چې د انسانیت دشمن وي د پاکستان د ګټو دشمن وي یا د افغانستان د ګټو دشمن وي څنګه چې د افغانستان پر موږ ګران دی دا رقم پاکستان هم پر موږ ګران دی او بیا د پاکستان د عوامو خصوصا د پښتنو موږ مشکور یو مننه یې کوو چې موږ ته دومره مینه راکړې ده لکه خپل ورور خپل زوی ته چې کومه مینه ورکړې او دا هم په ډاډ وایم چې زموږ په شاوخوا چې کوم پښتون میشتې کلي دي یو کلی دی دا ثابت کې چاره ستاسې د کلي څخه خدای نه خسته یوه ډبره زموږ پر خوا راتو سوي انشاءالله په 30 کاله 32 کاله کې به دا شی هېڅوک هم ثابت نه خو بیا هم د میډیا څخه د حکومت پاکستان څخه دا هیله او توقع ده چې موږ دوه شیان غواړو یو امن غواړو بل تعلیم غواړو مجبوریتونه مو زیات شته زموږ د خلکو غټ روزګار چی شته موږ نه په کولیه کې کار کوو نه د باغو ټیکې اخلو او زموږ علاقه ډېرې لرې ده موږ د روسیې پر باډر باندې پراته یو زموږ غټ کاروبار په کراچي کې دی زموږ غټ کاروبار په غټۍ کې دی زموږ غټ کار د چمن پر د مزدوران پر چوک دی یا د پښین د مزدوران پر چوک دی یا د یارو د مزدوران پر چوک دی
زما دغه ماشومان دا 600 ماشومان دي که اوس حساب کې 300 نه راځي دا نور چیرې دي دا ټول کراچۍ ته تللي ټپل نن اول نمره فارغه سوی دي نن دویم نمره فارغه سوی دي نن دریم نمبر فارغه سوی دي مګر دای نسته دای نسته چیرې دی په کراچۍ کې د 15 کیلو کاغذ ټولي زما او د نور باید فرق وشي زه تعلیم غواړم موږ د کیمپ هر فرد تعلیم غواړي امن غواړي خو د بل په چپلاخه باید موږ ونه ولسو موږ باید د بل په چپلاخه ونه ولسو یو شی د ادارو که مشران چې ناست دي د دوه مخ ته یږدم د میډیا ستاسو مخ ته یږدم زما بچی چاول ټولګي ته راځي کلاس 1 در کلاس 12 پورې یا تر 12 ټولګي پورې چې رسیږي په اول کې 45 یا 40 کله چې 12 ته رسیږي دوی 12 دانې یا 14 دانې یا 15 دانې پاتې شي آیا در اوسه پر یو مرجع دا پوښتنه کړې ده چې د انیمای یا 80% شاګردان ولې غایب شو هیڅ نه ده دا لوکان چیرې دي دا کوم عمر دي د ملګرو ملتونو په منشور کې خدا لیکل شوی دي چاره څوک د اتلسو کالو څخه کم عمر وي دا شاکه کار باید ونه کړي او پاکستان په آئین کې هم دا ورته لیکل شوی دي چې دا ماشوم دی دا باید شاکه کار ونه کړي مګر د یونیسیار تر ژورې لاندې د یونیسیار تر ژورې لاندې د سوسایټي تر سترګو لاندې د ویس تر سترګو لاندې هر ادارې چې دي مختلفو نومانې دي د همدو ښوونځیو چې دوی یې سپورټ کوي د همدو ماشومان په سلو کې 90% په بچیانو کې کار کوي ویډیو عکاسي هر شی چې غواړي د میډیا ریپورټونه غواړي زه ورکوي یو خبره ما تیر ورځم په 14 کې وکړه الله په مسلم خراساني علي په لیسه کې اوس بیا کوم هر ورځ یو روان دي سربراهانو مشرانو ولیکي نومان د غریبانو د بچیانو کې کار کوي څه خبرې خو 2019 تیر سو یو پنسل کومه چا وکړي نه دلته نو بیا د سربراز خدا خو خوابه دی چې وای د پلان کې زوی لیکل او د پلان کې نه دی لیکل مکو خدای ته وګورئ ادارو ولته موږ بشر کې مسره چوي خپل کوموته خپل په مابینس کې مشکل ما جوړوي دا مشکل ما ورته جوړوي چې په دې نامه باندې پوسولې ما قراره زما شوم نام قاری صاحب نه قبله خان یو خبره وکړه موږ په ټول ژوند باندې انسان فراموش نه یو انسان فراموش نه یو هر چا چې ما سره یو پنسل کومه کړی دی زلز زره واره سلوټ مگر کم شي چې ما دراکول کیږي خپل بچی پر سر و بیریږي دا دای کوم دی یا د زړه غوړې پر رااله کا سپروایزران او کا ارڅو کو خدای په یو تبه اخته کړل کني د شاولین څخه پښتنه کا یو سړی دغه مرسو مگر یو خبره درته کوم دا بچانو چې کوم په بټیانو کې کار کوي پانګورجو چې کار کوي د مستقبل د پاره زدانه کومک را سره د انسانيت په خاطر د اسلامیت په خاطر پښتونولي خو لا خیر موږ ته سره بیل اما شران چې کوم ناس او پښتانه نه وي د انسانيت چې تاسو منی پاغه قانون د بشریت په خاطر رسرو منګر دا پښت دروغ لستونه جوړ ک ویډیو وکا کاسي وکا ما سره نړیوال د سی سی ټي وي ریپورټس دا ما چنایان دل دراوستره و مصر خول پوسولي چې زمر دا غربت هیڅ از مرتر دوانه وس بل شي زمر کر کولم بدل د هیوی ژبې خلاف نه هر ژبه اردو فارسی ترکی عربي فرانسوي چینایي هر ژبه چې راوړي زمر د بچان د پاره مرحله منګر زما ژبه بنه رسمه
خپل ژبه چاته په اسانه نه ورکوو چې راڅه پرېږدي ولې زما تر اوسه پر سرنوشت نه دی معلوم زموږ د معارف هغه پیته وزارت دی دا خبرې په دې نه کوم چې دا زموږ خبرې بیا غلطې دغه کېږي وایي دا په پاکستان کې ولاړې دا خبرې کوي دا خو دا زموږ د احساساتي ځوانانو خبرې نه دي وایي فلانکي ولې فلانکی کار نه دی کړی ولې پښتانه نه دی کړی دلته ډېرې بدې بلاوې دي یو شی دا درته وایم بل زموږ تنخوا موږ سوسایټي مؤسسه د دې دپاره راویستل چې زموږ تنخوا پر وخت راکړي نن څو تاریخ 19 تاریخ د زما تنخوا د ډسمبر د چشت میاشتې د نومبر د میاشتې نه راکړل شوی یار سوسایټي والا جمیل صاحب دا پیغام ستاسو د لارې و سوسایټي ته ورکوم دا تنخوا پر وخت راکړي کيرا نه کوي یا ولکه ته په خوان پر وخت یا مش خوان پر وخت دا تنخوا پر وخت کوي بل بار 3 کال کې تنخوا اضافه کول کیږي زموږ 3 کال پر سوي دي په 2020 کې تیر وار خو زموږ د افتخار د زموږ کورال ته خراب شکل نور الله خان څخه د نور الله خان څخه بیا خو په دې باندې چې د تنخوا پر لیول باندې ولاړ و مرشي کور د سوسایټي پرېښول چې هغه زما پښتنه نشي کولای نن به د دوی ټول لیډرشپ دلته ناسو هغه هر یو خپل په موضوع اخته منګر بیا مهم هیله ده د ټول کوم که په سرانانو کې یوې ادارې ته مشکل دا د کوم سپینږیري مشران ټول ستاسو په چوپړ کې ورسې ټول کوم په ته زما یو خبره درته وکم دا د سند دفتر خو درته معلومیږي دا خبره وته نه یسوي په هر کوم کې داسي د سن په نامه د سن رنګ یو کمیونټي ورکر لري یو دفتر لري تر پښان کې بل سړی لا په قران کې بخښي مګر زموږ د چاهت نه یو څوک را روان 300 کس ورته ناسي خو چشته قومیت عزیز ګلوی ده اتفاق دی ستاده پاره یونیسیار ټول ادارو ستاده پاره مجاره قرباني ورکړي الکان تو په مانده کې کوي حسن بنر اخستې پوس ولې وای دا یونیسیار په دې کې انوالو موږ وای بالکل لبای ورته وای منګ یونیسیار په خبر ولا صوبیس ولا که خبر لای سوسایټي ولا که خبر لای خو مش ستای هر خبرې ته که خدای نه ستا درواغ د ګرشتیا د مجرشتیا ورته منګر ستای سمې له دا چې زموږ د بچانو سره په دا اثر نوښته لوبي مکوي د نام لسم یو لسم دو لسم سم کتابونه دي دغه پاتې دي دا مو دغه میډیا د لارې څخه پر حکومت پاکستان انوچار افغانستان د پونی پر وزارت باندې دا ژغ دی چورور خدای ته وګوره شپږ کاله کې موږ کتاب نه لرو اشه تذکر کولم بدله زغنه و دا کمپیوټر لیب خو په لسمه څخه د لسم سمبري سبجیکټ دی خدا به مسلم خراساني 14 کاله ووتل دا یو کمپیوټر ولې نه ورته راوړي خو ته زه د حقوق بشر د لپاره کار کوم وس نیویمه لسیزه نه ده 2000 کال نه دی اوس دنیا د ساينس او ټکنالوژي دغه دور دی نن کوښښ به دی پوهیږي که زه اوس پر دا سټیج باندې درواغ وایم دا لري وسر خلاصيږي چار بابا دا خبر دي درواغ وکړه دای درواغ وکړه دای درواغ موږ ته هم سر خلاصيږي چې ته شواکه رښتیا وایې که خلاف وایې دا کمپیوټر لیبونه خورته راوړي خو 2000 کال دی دا کتاب مطابق راوړي او د کونسلګری څخه کاری صاحب دا خبره وکړه دلته یو سړک شنول اول د زور غلم مزخپل دا بغړیان زار چاتړ دا د پښتانه دود دی دستور دی خدای ساتل یې فرض دی د دې ساتل فرض دی موږ په نجیب باندې وکي چې درته راشي اول د واره توای و شیخ صاحب راغلی کال رسول الله څخه درته شروع منګر داخل په عمل دي نو خدای نه خبرین دا مهله ده د کونسل څخه مهله ده د معرفت د وزیر څخه مهله ده د سفیر څخه مهله ده ورور موږ تاسو مکاوي نه کو دا زموږ ستونزې حل کړي مکوي او پښتانه وای پښتانه کلاس پر ژره کړل بیا د کور لار در څور کوي قسم ده د کور لار در څور کوي یو علم بیا د میډیا والا ته بیا دا خبره کو چورور دغه شریعه را پر ځای رالی ول دا روډ درته جوړو دا بغاری مرتوی لا غیس بجلی خو زموږ غوښنه وو ته دغه روډ د پاره خو څه را سره وکي د حکومت پاکستان دا د پښین پر انتظامیه باندې پر ډي سي باندې دا ځه
اوس ګټه نشته پکښې په دې ټیکه کې که ګټه وای قسم به خدای دې چې هر چا پروپوزل جوړ کړی نه هم یې ویش جوړ کړی نه وای هم یې سوسایټي جوړ کړی نه وای هم یې دانې جوړ کړی نه وای هم یې بل ترقي جوړ کړی نه وای ما بل جوړ کړی نه وای خو ګټه نشته پکښې بیا هم ستاسو د ټولو راغلو مېلمنو زه کور ودانۍ وایم د ټولو مشرانو کور ودانۍ وایم نن د فخر ځای دی ډیر د فخر ځای دی موږ شکر الحمدلله په دې لیسه کې او هم په دې کم کې یا پنډغالي کې دوې لیسې لرو هر کال درسل ان شاء الله به اوړي زده کوونکي د 12 سیمه څخه فارغین لرو خو یو علم دا ده نور الله صاحب چون ستا اداره دلته کار نه کوي خو علم دا ده چې دغه الکان د پارش د کم 12 سیم فارغین دي کدا سي پروجیکټ ستاسو سر پیدا کیږي یا انوڅار سره کیږي یا په میټینګ کې ورسره کښینی دا مو هیله ده بل څوک یې ولا کراته کوي خو ته ولاړې دا نه چې وسته نه سي خدای د ټول همکاران نه ته ولاړې چې موږ کور خراب ته ولاړې چې موږ ښوونځي بند شي دغه 12 څخه چې فارغ دي دغه څه وکړي د بدبخت زموږ زموږ تعلیم په زیرو کې ضرب په صبر کې ضرب زما 12 څخه هر کال سلسل فارغ کوم بیرځي بوټي انګور جوش څوک کم سټان چې زموږ د پاره هغه بشپړ نیم لکه به ولکه روپۍ باندې شیخ مبارک ناز دغه خرڅي اوس که زما غوندې پوس ولې ما خرڅولی ما باندې خوښ خدای مو زما په دغه ما خبروار سړی په اتلس نومانو بولي زما سره ګیله نه و د دې څه ګیله ده بیا هم د ټولو مشرانو کور ودانۍ وایم وخت مو نه اخلم بالا نور پروګرام د ختمو ستاسو د ټولو دپاره چې ناز زموږ د ډوډۍ بندوبست کړی یو چا د اجازت نشته اوس به زده کوونکو ته توپې ویشو پروګرام در پای پرې سره ننداره کوي آرام به کښېنئ او تکلیف به معفوي خصوصا مشرانو ته وایم مېلمنو ته وایم کور ودان منن